قبر په دې قبر کې مشران هم پراته دي کشران پکې هم پراته دي په دې قبر کې زمونږ پلاران هم پراته دي زمونږ نیکونه پکې هم پراته دي په دې قبر کې ماشومان هم پراته دي بوډاګان پکې هم پراته دي په دې قبر کې باچایان هم پراته دي فقیران پکې هم پراته دي او په دې قبر کې الله اکبر په دې قبر کې پیغمبران هم پراته دي علما پکې هم پراته دي غټ غټ خلک د خاورو د ډیرې لاندې پراته دي او دا د انسان انتها ده لنډه قصه د انسان دغه ده لنډه د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته بس دا ستا درې ټکي قصه ده ډېرې خبرې مه کوه او دا د پورې خون هم نه کوي سبحان الله دا خاوره نه زموږ دا خاوره دا زموږ د جسم چې کله کېښودی شو په دې خاورو کې بیا څه وخت بعد راشه او دا قبر کولو که د کعبې پر رب د قسم خورم که فرق دې وکړو چې د ده خاوره پکې کمی وه او د قبر هغه زړه خاوره کمی وه پته یې نه لګي دا خاوره دغه خاورې سره شي خاوره د خاورې سره ویلو شي نه څه فرق به پکې وکړي دا قبر په دې کې شهیدان په دې کې مجاهدین په دې کې نیکان په دې کې ډمان په دې کې فاسقان په دې کې فاجران په دې کې بې المازه په دې کې هر قسمه مخلوق دننه پروت دی په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې په دنیا باندې دوکه شوي وي موږ سره دا دي او دغه دي او په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې هغوی د آخرت لپاره ډېر محنتونه کړي ځکه شاعر وایي القبر باب وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد القبر ما الدار قبر یو دروازه ده او په دې دروازه باندې به هر سړی ننوځي خو ارمان چې دا راته پته وي چې د قبر نه بعد به زما ځای کم وي د قبر کې به ماته څه میلاوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه دې ملګرو ته یې ورځ وکړه چې خلیفه و وایي راځئ د مقبرې طرف ته ځو هغو به د قبر خواله ډېر کوزه کې د خپل کور دغه حقیقي کور دی زما اوس نو ځئ راځئ د خپل کور نه خپل کور لځي ګوره سبحان الله دغه کور ګوره مجانا د پیسې پې نه لګي خو زمونږ ورسره نه لګي پیسې پې نه لګي زمونږ ورسره نه لګي او کوم کور چې زمونږ نه لري هغې سره زمونږ لګي دا کوم کور کې چې ته اوسېږې دا ستا و نه د هغه نه مخکې ته به زما د پلار و که نه د هغه و د هغه نه و د هغه نه مخکې د هغه و د هېڅ چا نه و ولله میراث السماوات والارض دا ځمکه او اسمانونه د الله دي او هغه ته پاتې کېدونکي خبره ما دا کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله ورغی دی وایي لاړ به چې خپل کورونه به ویني چې ورغی په دې مقبره کې د سیلۍ چلېده که تاسو د مقبرې ته ورشئ که نه ډېر ناشنا منظري او دا سوق الاخره دی دا د آخرت بازار دی دغه بازار کم یو دی یو خو دا بازار دی د جومات نه بهر چې کم دی شور شور پکې دا د دنیا بازار دی کته ځي څوک او څوک بره ځي او ګاډي دي او رڼې وي او هغه بازار د آخرت بازار دی هلته ټول غلي پراته ظاهره ځکه ابودردار رضی الله عنه یو پیر په دې مقبره باندې تېر شو نیسي ودرېد په ژړا شو ويا تراب اي خورو ما اسكن ظواهرك وفي باطنك الدواهي ظاهرك ډېر غلی دنه د ډېر غټې قصې روانې وي دنه په ډېر غټې قصې دي ظاهره کې خلکو دا غلي پراته علي بن ابي طالب رضی چې کله ودرېدو دا قبرونو ته که دوی سیلۍ چلېده نو دې قبرونو والا ته یې وی موږ دا وکړو دا مو کړو دا مو کړو خبرې ورسره شروع کړه تاسو سره څه وشو تاسو څه وایئ غلی بیا ملګرو ته دوی جواب تشي راکولی نه اورېدی شي نه جواب راکولی شي دا اوس د یو ملګرو له یو درس ورکوي خو که دوی خبره کوله نو یو به یې ویلی وی وی څه به یې ویلی وی وی دوی به ویلی وی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی موږ ته ویلی چې توخه ګورې ځان سره ډېر راوړي ځکه چې موږ په سفر باندې وتي توخه را سره کمه شوې ډېر اوږد سفر دی والله العظیم د سوچونو نه بره خبره ده چې را څومره اوږد سفر دی اسانیږي په ایمان سره اسانیږي په تقوا سره اسانیږي په نیک اعمالو سره دا قبر یو مرحله ده د آخرت او د دنیا په منځ کې زمونږ ګورې درې ځایونه دي د ودرېدو یو د دنیا ده نشوې بیا چې کله شته شوې نو رالې دي دنیا ته دنیا نه بعد بیا ستا دویمه مرحله هغه قبر دی د قبر نه بعد بیا غټه خبره ده الوقوف بین یدی الله سبحانه وتعالی الله ته مخامخ ودرېده په دې قبر کې دننه غټې خبرې دي لکه هسې چې ورته ظاهره کې وګورې چې وړو د کنده وړه کنده دې کې به ګوره صحیح حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه وایي چې کله به کېناستو د قبر په خوا کې کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته دې ګیره به د اوښکې را روانې شوې خلکو ته یې د جنت او جهنم تذکرې کېږي عثمان دومره نه جاړي دلته ډېر جاړي وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال
القبر اول منازل الاخره. قبر د آخرت په منزلونو کې اولنې منزل دی. د آخرت په مراحلو کې اولنې مرحله ده چې څوک د دینه بچ شو مخې ته کامیاب دی، او چې په دې کې څوک ونښتو هغه مخې ته تباه. رسول صلی الله علیه وسلم د قبر د سخته او فتنه او امتحان د دې تشبیه ورکړی دی. دا داسې فتنه ده لکه د دجال فتنه چې ده. د دجال فتنه څومره خطرناکه ده. رسول صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې هم دقه شان امتحانونه دي. عایشه رضی الله عنها وایي یو پیر دوه بوډۍ راغلې یهودیانې په ما پسې کور ته، وایي ما ته وایي چې په قبر کې عذاب دي. نو بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ما وایي چې یا رسول الله دوه بوډۍ راغلې وي یهودیانې وایي چې په قبر کې عذاب دي. رسول صلی الله علیه وسلم صدقتا رښتیا وایي انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. وایي دوی ته داسې عذاب ورکړی کېږي چې د ځناور یې اوري، د ټول یې اوري. الله سبحانه وتعالی په دې کې حکمت دی چې د انسانانو ته یې نه اوري. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په قچر باندې سورو یا په خر باندې سورو او په یو قبر باندې تیر شو، نو د خر دومره ټوپ و چې نږدې و چې رسول صلی الله علیه وسلم دې شاته ولیدلی. صحابه کرام وایي یا رسول الله خیر خو دی؟ وایي خیر دی خو د قبر کې عذاب دی. هغه د سرې هغه اواز واورېدو، ویرې د یېرې نه ټوپ و نږدې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیدلی. حدیث کې راځي چې عایشه رضی الله عنها وایي یو ورځ نیمه ورځ و نیمه د ورځې نیمه حصه وه، او رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه ووتو مشتملا بثوبه محمره عیناه. رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو او د سترګې تکې سرې وې او د منبر ته ډایرېک وختو او په زور یې دا خبره شروع کړه، وی اضلتکم الفتن، خلکو فتنې را روانې دي، فتنې كقطع الليل المظلم، شپې د تیرو په شان تکې تورې فتنې را روانې. لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. کله دا خبرو ته پته کوي چې ماته معلومي، نو تاسو به جړاګانې ډېرې کړې او خندا به هم لږه کړې. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله پورې پناه ونیسئ د قبر د عذاب نه، ځکه چې د قبر عذاب حق دی او را روان دی. په دې قبر کې چې کله انسان کېښودی شي، الله اکبر، زما خپل ځینې سوچ دې ته ډېر ځي چې دا مخکې خو به ژوند تېرو په قبر کې د برزخ ژوند، خو چې دا اولنۍ شپه و په دې قبر کې څنګه دی، او چې کله تا په دې قبر کې کېږدي. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي، نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري، او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار او اواز ولګي، او دغه شان یک یوازې دې پرېږدي، او داسې ځکې دې پرېږدي چې دکه توره تیاره ده. په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلۍ پکې نشته، داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته. ته یې او ستا رب دی، بس ته یې او ستا رب دی. نه باچایي، نه ښځې، نه بچي. ته د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین یې پرېښودی، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي. هېڅ څوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي. تا به یوازې پرېږدي رب العالمین ته. ستا احساس دی، ستا سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري او دوی ته نه لاړ شي، او تا دقه شان پرېږدي. او بیا د پسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی درنه تپوسونه کوي، څه جواب ورکوي؟ د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې، د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې. رسول صلی الله علیه وسلم ان احدکم اذا مات، په تاسو کې چې یو سړی مړ شي، عرض علیه مقعده بالغداة والعشي، سحر ماښام دته د ځای ښوی کېږي. ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار. که جنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوله وکړي، وایي دا دې ځای دی، ځي بوله خو چې راپاسي. او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي، وایي دا دې ځای دی، ځي بوله خو صرف دومره دی چې راپاسي. دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي. رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه، پیژنې سعد بن معاذ کنه؟ د سعد بن معاذ رضی الله د غزوه احزاب، غزوه خندق، د خندق هغه جنګ کې لګېدلی، زخمي شوی و، وینه ترې ډېره تلې وه، او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو. خیمه یې لګېدلې و، رسول صلی دغسې کېدله خیمه لګېدلو چې خدمت یې کوو، ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي. د شپې مړ شو، سهار د ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته وروټه یا رسول الله سعد مړ دی. رسول صلی ما ته پته نه مړ دی، وایي تا ته څنګه پته ولګېد؟ الله عرش رقېدلی و، کله چې هغه نه ساه وته. دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی وایي چې 80,000 ملایکو
کله چې د بقی په دې مقبره کې خښ کړی شو دا اوس چې په مدینه کې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر چې رسول الله الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول الله الله اکبر هغه بیا الله اکبر رسول الله بیا الله اکبر هغه بیا الله اکبر وی د مدینه د مقبره شي و خو زه د په आवाज باندې صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وی یو تکبیر مو تاسو به یو باندې قبر راتنګ شي سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په دې باندې قبر راتنګ شي نو ما وی دعاګانی غوښتي او الله ته مينتونه کول او زارمی کول چې الله سبحانه وتعالى دې د دینه بچي نو یا قبر وته براخش رسول الله په دغه ټینګ دا خبرو کړه لو نجا احد من ضمه القبر لنجا منها سعد ابن معاذ وی کچته د قبر د دې تنګیدون څوک بچ کېده کنه سعد بن معاذ رحمت الله بچ شي دغه شهر رسول الله په زمانه کې یو ماشوم خخ کړی شو چې کله به خبر واچول رسول الله تکبیر وی صحابه کرام یا رسول الله ولی ماشوم به قبر راتنګ شي او که څوک ته بچ کېده ماشوم به بچ شي په دې کند کې په دې کې و موت امید دي